سلامونه ملګرو، نوید دانش یم. د دې مولانا صاحب دا خبرې واورئ، دغه خبرې ورسره واورئ، تاسو ته به اوس یقین د ټولو هر څه پته ولګي. دغه 2 منټه کلیپ ورسره وګورئ لازمي. څوک چې یو ځل دوی الله پاک ولې شل نیکۍ ورکوي، نو ټول یې 15 ځله چې ووایي 1 کروڑ نیکۍ درته میلاو شوې، ټول یې پې دمړه 10 سیکنډ هم نه لګي. 100 لکه نیکۍ ډېر شی دی. ګورې قیامت کې به یوې نیکۍ پسې چې کوم نه منډې وې، زوی له به ورشي چې مال یې نیکي راکړه، خپل کار کوه مړه. پلار له به ورشي مال یې نیکي راکړه، خپل کار کوه. خپلوان له به ورشي هلکه یو نیکي مې کمه ده، الله مې جنت ته لیږي، خپل کار کوه مړه. او څونه په اسانه باندې 100 لکه نیکۍ ګټلې کېږي، لیکن مسلمان سره دین دپاره ټیم نشته دی. نو مرګ راځي، هر کله چې شي مرګ به راله راشي. ما اوس هم ورته په جنازه کې ویل چې کېدای شي زمونږ او ستاسو دا زندګۍ دا هیري ورځ وي. ګورې او بېګاله مونږ هم مړه شو، نو بیا به الله پاک څه جواب ورکړو. الله وایي بنده زما طرف ته راشه، الله ډېر زر چې کوم دی خپل بنده معاف کوي. معمولي عبادت باندې ډېر نیکۍ ورکوي. څونه معمولي عمل، او الله پاک یو ځل چې ووایي الله پاک په 100 لکه نیکۍ ورکوي. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. څوک چې یو ځل دوی الله پاک په 100 لکه نیکۍ ورکوي، نو ټول یې 15 ځله چې ووایي 1 کروڑ نیکۍ درته میلاو شوې، ټول یې پې دمړه 10 سیکنډ هم نه لګي. یو ځل ما سره ووایه چې الله پاک 100 لکه نیکۍ ورکړي. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لکه 100 لکه نیکۍ مو ګټلې. څونه اسانه وظیفه، څونه اسان عمل. 100 لکه نیکۍ ډېر شی دی. ګورې قیامت کې به یوې نیکۍ پسې چې کوم نه منډې وې، زوی له به ورشي چې مال یې نیکي راکړه، خپل کار کوه مړه. پلار له به ورشي مال یې نیکي راکړه، خپل کار کوه. خپلوان له به ورشي هلکه یو نیکي مې کمه ده، الله مې جنت ته لیږي، خپل کار کوه مړه. او څونه په اسانه باندې 100 لکه نیکۍ ګټلې کېږي، لیکن مسلمان سره دین دپاره ټیم نشته دی. مسلمان سره دین دپاره ټیم نشته دی. یو عجیبه وظیفه چې دونه په اسانه وظیفه، یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. چې کله بنده دا کلمه ووایي دا فرشتې چې کوم دی الله پاک ته وایي چې الله ستا بنده داسې عجیبه الفاظ وویلې چې مونږ دا نیکۍ لیکلي نه شو چې دله به مونږ څونه نیکۍ لیکو. وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي چې پرېږدی دا بنده چې کله ما سره ملاقات وکړي، د دې نیکۍ او د دې بدله به زه په خپله باندې ورکوم، د دې اجر به زه خپله باندې ورکوم. معمولي اعمال او ډېر زیاتې نیکۍ ګورې. او چې کله سړی وده شي په بستره باندې او یو کلمه چې 3 ځلې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، دا کلمه چې څوک 3 ځله ووایي وده کېږي بستره باندې، وی الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. تر دې ویل کو د ګناهونه د په دنیا کې څومره شګه د شګه د دې شګو د دانو برابر وي، بیا هم الله پاک ټول ګناهونه ورته معاف کوي. او وی کو د ګناهونه د دې سمندر د زګ برابر وي، الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي. نو څونه حشترب، څونه مینه خپل بندګانو سره ساتي، څونه معمولي اعمال لوی نیکۍ ورکوي. لیکن دا نیکۍ مړه میلاویږي په دین ماحول کې، او دین ماحول ته مونږ تاسو نه راځو. دا میلاویږي د نیکو مجلسونو کې، خو د نیک مجلس لپاره مونږ سره ټیم نشته دی. ولې مونږ تاسو مرګ ګپ ګڼو، مرګ به کله راځي او مرګ شا لیدلي او مړه قبر شاید کله به راشي، او اخر هم چې کوم دی خلواز نیولي بیا به پروت دی. ګورې الله دې مونږ ته پر خبرو عمل کو توفیق راکړي، چې ټیم له کوم شو. هذا ولو دعوانا الحمد لله رب العالمين.